نن په یو مجلس کې څه پوهه خلکو دا خبره کوله چې دې وخت کې علما ډېره ذلیله زندګي تېروي او ډېر سپک شول، قدر یې د لاسه ورکړی دی. د دې وجه به څه وي؟ زه ډېر دردمن شوم، ډېر فکرمن شوم، لیکن حل مې معلوم کړ. معلومات راته دا وشو چې مونږه علم غورځولی دی، مونږه د علم سپکاوی کړی دی. او د علم سپکاوی دا دی، نن که تا نه زه تپوس کوم که ته د علم والا یو، تا علم کړی، ته په کور کې موجود یې، زه تا نه تپوس کوم ته چې کور ته را داخلي دی، تا د کور د داخلېدو دعا ویلې ده؟ که ته روټۍ ته ناست یې نو دا راته ووایه تا سنت طریقه د روټۍ زده کړې ده یا دې عملي کړې ده. او که ته بازار کې نو ته چې بازار ته داخلي دی، د بازار د آدابو مطابق دی اول د بازار د دخول دعا ویلې ده. که تا د مخامخ یو ښه سره راغلې ده او الله حکم دی یغضوا من ابصارهم، تا خپل نظر ښکته کړی دی. که تا چېرته ګانې بجانې یو ځای کې اورېدلي دي نو تا امر بالمعروف یا نهي عن المنکر په هغې مقام باندې کړی دی. که ته د کور نه راوتې او ستا بچي جمع ته نه تلل نو تا هغوی ته حکم کړی دی. نن موږ سره د دې قدر نشته، نو ته به ضرور په جواب کې دا وایې چې دا خو فرض خبره ده نه، دقې ته سپکاوی وایي. صحابه د دین پتنګانو او صحابو به دا د نبی پاک طریقې ځکه کولی چې دا سنت عمل دی، زما د پیغمبر طریقه ده، او موږ یې ځکه پرېږدو چې دا سنت دی. نو دا خبره ګوره ډېره درنه خبره ده. تاسو چې دین وګورئ او احادیث وګورئ، ډېر دین او ډېر احادیث د صحابو موقوف روایات دي، او موقوف روایت ته علما څه وایي؟ دا په منظره د مرفوع دي، ځکه د دې صحابو استاد نبی مهربان و. صحابه د ځان نه یو عمل نه کوي، چې کوم عمل کوي هغه ورته نبی پاک ښودلی. اگر چې دلته نی فرمایي چې نبی پاک مې دغه شان وکاته، یا نبی پاک نه مې واورېدل، یا د نبی پاک حدیث بیانوم، اگر چې هغه هم ډېر دي، لیکن ډېر روایتونه موقوف دي. موقوف څه ته وایي؟ عمل د صحابي، قول د صحابي، دې ته ویلی شي موقوف روایت. دا موږ ته چې دین راغلی دی دا د صحابو په عمل باندې راغلی دی. تېره ورځ موږ مشکات کې مختلف احادیث ویلي، الحمدلله اوس جماعت ثاني شروع شوه او مشکات په ختمېدو دی. تاسو وګورئ، یقین وکړئ په دې کې د صحابو اعمالو باندې چې څومره دلیلونه نیولی شوي دي، او د یو حدیث د تایید دپاره چې څومره د صحابو اقوال او تابعینو اقوال بیان شوي دي، ته به حیران شي چې د نبی پاک علیه الصلاة والسلام دا دین د صحابو په وساطت موږ ته را رسېدلی دی. او ځکه نبی پاک علیه الصلاة والسلام په حدیث کې وایي اصحابي کالنجوم، اگر چې په دې حدیث کې کلام بعض علماو کړی دی، خو لیکن مقصد یې ډېر ښکلی او بهتر دی. د دنیا ګوټ ګوټ ته د صحابو قبرونه رسېدلي دي. دا د څه دپاره؟ تجارت دپاره نه، نه د سیاست دپاره او نه د کرسۍ د حاصلولو دپاره، دا د دین د خدمت دپاره، دا د دین د نشر و اشاعت دپاره. دوی د نبی پاک طریقې به موږ ته بیانولي، او هغوی به د نبی پاک په طریقو باندې فخر کاوه، او یو عمل به یې نه پټاوه، او دا به یریدله او په دې به جړېدله. وایي که چېرته ما ته یره نه وي د کتمان د حقه نو ما به یو خبره هم نه بیان کړې، لیکن هغوی په خپل عمل سره د نبی پاک هره طریقه ما ته بیان کړې ده. لیکن نن مونږه کمزوري یو، نن مونږه ولې سپک شو؟ علما ولې پاتې رالل؟ یقین وکړه کوم علما چې عمل والا دي، کوم علما چې قدردان دي، هغه د اسمان ستوري دي، هغه ډېر عزتدار دي، هغوی کې ډېر قناعت دی، هغوی ډېره په سکون زندګي تېروي. او نبی پاک علیه الصلاة والسلام ترغیب هم عمل ته ورکړی دی. هغه مشهور حدیث دی، خادم خاص د نبی پاک علیه الصلاة والسلام انس رضی الله تعالی عنه د شپې په یو حصه کې نبی پاک ته د اودس اوبه تولیه وغیره د هغې وخت چې څوم ضروریات وو هغه ورته حاضر کړله. نبی پاک ډېر خوشحاله شو، وایي انسه څه غواړې زما نه وغواړه. انس هم هغه د نبی پاک خادم و، د نبی پاک شاګرد و، صحابي و، وایي زه ستا ملګرتیا په جنت کې غواړم. نبی پاک علیه الصلاة والسلام ته فقط دا ونه ویلي زه به د دعا کوم، هغه ورته ما سره مدد وکړه په کثرت سجود کې، ډېر سجدې کوه، ډېر نفلونه کوه. او نبی پاک په خپله زندګي داسې وه، تاسو ته هغه مشهور حدیث معلوم دی چې خپې مبارکې به وپړسېدې. د دین قدر چې چا کړی دی الله تعالی هغه عزتمند کړی دی. دا دین دا عزتمند شی دی، او عزتمند خلک د دین په قدر باندې پوهیږي. دغې وجه نه یو مشهوره واقعه ده، یو ځل استاذ خپل شاګردانو ته ویلي چې دا یو مسله د جواهراتو نه او د پیسو نه ډېره بهتره ده. نو هغه یو شاګرد و، هغه په دې نیت باندې چې پیزار شلېدلی و، وایي لاړ به شي موچي ماما ته، هغه به راته پیزار جوړ کړي، زه به ته مسله بیان کړم، نو خبره به سر په سر شي. چې هغه لاړه موچي ماما ته وایي موچي ماما دا پیزار راته جوړ کړه او پیسې را سره نشته، زه به تا ته د زرګونو او د لکونو برابر مسله بیان کړم د دینه. هغه ورته وایي د دین مسله ځان سره کېده، ما ته پیسې پکار دي. هغه ډېر پریشانه شو، ډېر حیران شو، واپس استاد ته راغی او سبا یې ورته ګیله وکړه چې استاد تا خو ویلي چې دا دین ډېر قیمتي دی او یو مسله د زرګونو روپو برابره ده. هغه استاد پوه شو چې ماشوم د غلط فهمي شوې ده. وایي سبا زما کور طرف ته راشه. ملګري ورسره نور هم چې سبا راغی، یو قیمتي ملغلرې ورکړه.
چې بچي دا والا ورکه درنه نشي او نه خرڅ کی لا شدي قیمت فقط معلوم کا هغه ملغلره راواخستله موچی د شروع شو وی موچی ماما دا ملغلره بدر کما او دا څپلې راته وګنده هغه زه په دې غمو باندې څه کوم ما ته انا پکار ده زه په انې باندې څپلې ګنډم او دا نه علم هغه پویم شو او روانم شو مخکې سبزی والا تلاړه وی ماما 1 کیلو سبزی راکا او پیسې نشته دغه یو ملغلره ده ما یو دې غمو مامو باندې څم نه کیږي کیلو سړي په نیمه انا باندې کیږي سړی پویم شو او روان شو مخکې بل دکاندار ته ورغی روټۍ پخولي وی ماما وږي شوي یو 2 روټۍ راکا او دا ملغلره بدر کما وی نه په دې مرو باندې نه کیږي انا پکار ده که 2 روټۍ دې پکار وي نیمه انا باندې یو روټۍ ده هغه واپس راغی چې استاد هیڅ چاته د دې قدر معلوم نو به ورته وی سبا بیا راشه سبا بیا صرافه مارکیټ ته چې د زرګرانو مارکیټ ورته پښتانه وای ال دی ولېګه چې جواهرات خرڅيږي ال تغه جوهري تداخي چې دا خرڅوما هغه وای دا 2 روپۍ ما سره نشته اگر چې مخ ته وسره ډېری پیسې پرتی وي وي ته لاشه د بازار غټ دکاندار ته هغه به دې قیمت ادا کی وی چل دلاله وي یقینو کنه ما سره د دې قیمت نشته دا دومره قیمتي ملغلره ده واپس استاد تراغي وي سهالو وي دلته خو بچا زما سپلې نه ګنډله لکه سبزی پې نه راکوله 2 روټۍ پې نه راکولي او صرافه بازار کې او د زرګرانو په بازار کې دې قیمت چا سره نه و لکونه درهم او دنانیر موجودو لیکن وی دا دې په قیمت کې کم دي نو دې ځکه استاد هغه حکمت عملی او هغه طالب او د شاګرد په یولو د پاره دغه خبره وکړه به د شیخ سادی دغه شعر ورته مخې ته کېښوده وی قدر زرګر شناسی او قدر جوهر جوهری د زرو په قدر زرګر پویږي د جواهراتو په قدر جوهری او ماهره د غکانو او د غمو پویږي نو لہذا تاسو را د خپل علم قدر نشته نو ځکه نن تران دی راو ګرځېدي ته په خپل علم باندې عمل نه کې ته د نبی پاک طریقه معمولی ښکاری راشه د نن خپل ژوندۍ بدله کا او هر ساعت د نبی پاک طریقې ځان ته مخې ته کېده کور ته چې دعا وایا واپس راوځي دعا وایا روټۍ خوري دعا وایا چې کم کار کې ته به د نبی پاک طریقه ته یاد ده را مخې ته کا والله چې لږ ورځو کې ودی ژوندۍ بدله شي او د لپاره علما فرمایي سلويخ ورځې پکار دي ځکه دا سلويخ ورځې کې د انسان تبدیلی د یو حالت نه بل حالت ته کېږي ځکه دا ماده منوي دی به هغه د غوښې ټوکړه جوړ شي به د ډوکو به ډانچه جوړ شي به پکې روح واچولې شي نو سلويخ ورځو کې به ان شاء الله ته جوړ شي ته برابر شي لیکن نن مونږه عمل ته تیار نه یو نو ځکه مونږه سپک شوي یو ځکه مونږه غورځېدلی یو الله به عزت درکړي علم مثال هغه د الله تعالی طرف نه ورسېد حدیث کې راځي د قران یو رسېدا چې ونیول الله ته ورسېږي لیکن نن په علم باندې عمل نشته دا غي وجنه مونږه برباد شو دا غي وجنه مونږ ضایع شو علم د معلوماتو نوم نه دی الله تعالی به د هغه عالم مثال پیش کوي وی کمثل حمار يحمل اسفارا وی دا خو بیا هغه خر د کتابونه بار کړی دي او مثال وی د سپی دی ان تتركه يلحس وی کته پری دی ام هغه حس کوي आवाज وباسي خلا خوځي جبر وباسي سوره انفال کې الله تعالی داغي بنی اسرائیل عالم چې هغه دنیا پرستو داغي مثال پیش کړی دی الله تعالی دیو کی چې په دې باندې پوښوي الله تی مونږ ته علما او ته په دین باندې عمل کول توفیق را نصیب کی الله دې په دې دین باندې مونږه د زینت والا جوړ کی د عمل والا او د عمل په سبب دی الله تعالی زموږ دنیا او آخرت خسته کی او الله دې علما چې ارزي کوي الله دې عزت من کی وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعین